د فوټبال د نړیوالې ورځې په درشل کې موږ د افغانستان د فوټبال په اړه د لنډ معلوماتي راپور چمتو کړی. په دې راپور کې د افغانستان د فوټبال د لنډ تاریخ، له فوټبال سره د افغانانو مینې او په دغه هیواد کې د فوټبال اوسني وضعیت ته کتنه کړې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په 1922 کال کې تاسیس شوی او له 1940 کال را په دې خوا د فیفا غړیتوب لري. افغانستان په فیفا کې لومړی نړیواله لوبه د وړي د اولمپیک د فوټبال په سیالیو کې د 1940 کال د جولای په 26مه د لوکزامبورګ لوبډلې سره ترسره کړې وه او دا لوبه یې 6-0 سیالۍ لوبډلې ته بایللې وه. دا چې په افغانستان کې د فوټبال فدراسیون د رامنځته کېدو کابو 101 کاله پوره شوي، نو دې تاریخ ته په کتو سره په دغه هیواد کې د فوټبال لوبې ډېر سوکه پرمختګ کړی دی. که څه هم چې تر پخوا په دې برخه کې یو څه پرمختګونه شوي، خو په کومه کچه چې تمه کېدله نه دي شوي. هغه وخت چې په افغانستان کې د فوټبال فدراسیون لخوا په 2012 کال کې داخلي لیګ پیل شو او د ټولو لوبډلو ترمنځ سیالۍ ترسره شوې. د پخوا په پرتله د ډیرو تنکیو ځوانانو پام هم د فوټبال لوبې ته راړولی دی او نن سبا دغه لوبه په افغانستان کې بې شمېره مینوال لري. د فوټبال ډیر شمېر لوبغاړي په هیواد کې دننه د فوټبال د معیاري لوبغالو د نشتون شکایتونه کوي. یو شمېر د فوټبال لوبغاړي له همدې امله د فوټسال لوبې مینوال شوي دي. ما له دې وړاندې د فوټبال لوبه کوله، خو دا چې د لوبغالو د کمښت ستونزه یې او شنه لوبغالي هم نه وو، نو ما اوس د فوټسال لوبې زده کړې ته مخه کړې ده، ځکه د دې لوبې لپاره یو څه سهولتونه شته او لوبغالي یې په کابل کې ډیر زیات پیدا کیږي. نو باید د فوټبال لپاره هم لوبغالي جوړ شي، ځکه چې اړتیا ورته لیدل کیږي او باید د لوبغاړو لپاره اسانتیاوې برابرې شي. د فوټبال لوبې یو شمېر شنونکي هم په دې اند دي چې د فوټبال لپاره د معیاري لوبغالو نشتون هغه څه دي چې ډېرو ځوانانو د فوټسال لوبې ته مخه کړې ده. پخوا د فوټبال مینوال ډېر ول، خو متاسفانه په دې وروستیو کې فوټبال مینوال کم شوي دي او هغې دلیل همدا دی چې موږ د فوټبال دپاره سهولتونه نه لرو، انفراسټرکچر نه لرو، ګراونډونه نه لرو. سره له دې هم اوس هم فوټبال مینوال لري او دا اوس چې په دې وروستیو کې ته ډېر که دې پام کړي فوټسالونه ډېر زیات شوي دي. د دې دلیل دا دی چې مثلا غټ ګراونډونه نشته، خلک دې په ځای چې غټ ګراونډونو کې لوبې وکړي راځي په دې فوټسال کې وخت تېروي. د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې په پرتله د فوټسال ملي لوبډله ډیره پیاوړې شوې ده او لامل هم دا ښودل کیږي چې د دې لوبې لپاره ډیر میدانونه شته دي او لوبغاړي هم په کورنیو سیالیو کې ډیر بوخت وي. په کابل کې د فوټسال لوبې د یو لوی ټورنمنټ جوړونکی عبدالوهاب تابان داسې وایي: موږ تر دې وړاندې له 14 څخه تر 20 پورې لوبډلې درلودې او سږ کال په دې 6 پړاو د فوټسال ټورنمنټ کې بیا راسره 22 لوبډلو برخه اخیستې ده. له دې څخه معلومیږي چې د فوټبال په پرتله له فوټسال سره د لوبغاړو مینه زیاته پیدا شوې ده. دا ځکه چې ټول پوهیږو د فوټبال لپاره معیاري لوبغالي نشته، په خاص توګه د کابل په لویدیځ زون کې بس ټول د فوټسال لوبغالي دي چې د لوبغاړو پام یې هم راخپل کړی دی. د فوټسال لوب یو لوبغاړی چې خپله هم د لوبډلې برخه دی د لوبې په جریان کې د دې لوبې سره د مینې او خپلې موخې په اړه خبرې کوي. له ما سره که څه هم زما پلار همغږی نه دی چې زه یو لوبغاړی شم، خو بیا هم زه له دې لوبې د مینې په خاطر غواړم دا کار وکړم. په همدې لوبغالي کې سهار 6 بجې زه تمرین کولو ته راځم. هیله مې دا ده چې یوه ورځ په ملي لوبډله کې ولوبېږم او د ملي لوبغاړو په څېر لوبه وکړم. هو، موږ دا لوبه وبایلله ځکه چې زموږ لوبډله تر هغو کمزورې وه، خو زما موخه دا ده چې په راتلونکي کې یو غوره او مشهور لوبغاړی شم. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاند هم په هیواد کې دننه د معیاري لوبغالو د نشتون خبره مني او وایي چې دوی بیا هم په نشتو امکاناتو د فوټبال لوبې د پرمختګ لپاره هلې ځلې کوي.
ما متاسفانه در پایتخت له بده مرغه باید ووایم چې په پلازمینه کابل کې سم معیاري او ستر لوبغالي نه لرو چې هغه د طبیعي چمن ولري. که چیرته یو سم معیاري لوبغالی جوړ شي او په دې برخه کې اسانتیاوې رامنځته شي نو له شک پرته چې موږ به د فوټبال په برخه کې ډیرې لاسته راوړنې ولرو. موږ په همدې مصنوعي چمن او نشتو امکاناتو هم ډیر څه کړي دي او لوبغاړو خپلې وړتیاوې ښودلې دي چې په سترو سیالیو کې ښه ځلیدلې دي. نو له همدې معلومیږي که چیرته افغانانو ته په دې برخه کې اسانتیاوې برابرې شي نو لا ډیر څه به وکړي. په افغانستان کې د بیلابیلو لوبو ګڼ شمېر مینوال شته دي، خو ډیر وخت لوبغاړو او ورزشي ادارو د امکاناتو د نشتون خبره کړې ده او همدا یې یوازینی لامل بللی چې د دوی د پرمختګ مخه یې ډب کړې ده. عزت الله احمدزی، CMG کابل.